دا خو معذوره ده یار ورګه چې لږ امداد ورسره وکړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایه کاکا چېرته به ځي چې زه د ځان سره په موټر سایکل باندې بوځم؟ نه بچي الله دې سره خو وکړه د عمرزو پورې ځمه پیاده به لاړ شم خیر دې تاله تکلیف نه در کوم. اوهو کاکا دې کې تکلیف څه خبره ده؟ راځه کښېنه چې زه دې بوځم. راځه بچي الله دې سره خو وکړه. بچي الله دې سره ډېر خو وکړه. ویم که زه پیاده راتلم نو په 3 غنټې کې هم نشم را رسېدی او الله دې ستا ډېر عزت وکړي. اوهو کاکا تاسو ما په دې وجه راوستې چې تاسو معذوره یې نو خو نور څه دوا خو به راته کوئ که نه؟ بچي دقه مخامخ کور مې دی راځه چې یو ښکلې پیالې چای در باندې وڅښم. نه کاکا ما ته صرف دعا کوه دا زما لپاره چین ده او هر څه هر څه دي. زه بچي که زما په دعا کېږي که نه نو الله دې د دنیا او د آخرت دواړه خوشحالۍ نصیب کړه او پاک پروردګار دې په ژوند کې چاته محتاج مه کړه چاته محتاج مه کړه. دا وګوره دا انسان د معذورۍ سره سره څومره محنتي دی خو ما ته نن دا احساس وشو چې د انسان هر اندام څومره قیمتي دی. برو دا یو 500 روپو واچوه. ها مرسي مانسه وروره ما نه خو برټوک ور پاتې شوه. ښه وروره زه څه وکړم زه خو هم پر دې مزدوري ما چې ما لاړ شي ماله پیسې راکړه وروره. وروره دې پمپ کې زما یو دوستو منیجر و ګوهر نوم یې دی هغه څه شو؟ ګوهر خو وروره 6 میاشتې مخکې دې پمپ نه تللی دی. ښه ورګه چې رنګ ورته وکړم. مغازیه ویمې هرو ډېره موده پسته یاد کړم. اب خیر خو دې که نه؟ او خیریت خو دی خو د خدای مسلمانه یو مسله را پیښه شوې ده. مسله دا ده کوم پمپ کې چې ته منیجر وي هغې پمپ ته تیل لرالېمه تیل مې واچول خو چې جیب ته مې لاس کړ نو بټوره سره نه وه. یاره ډېر ساده سړی ورکه دې پمپ دې کسله. ټیک ده سر ټیک ده ټیک ده دا خبره وکړو. ګور خبرې کوم هلکه دا زما ډېر کیوټ دوست دی څومره چې تیل دی اچوي واچوه ته او پیمنټ ورته زه وکړم. صحیح شو وي صحیح ده صحیح ده صحیح شو صحیح شو. ګوهر بھائی دا احسان به ډېر نه کم ډېره ډېره مننه جي. اوس ساده سړیا دوست خو هغه دی چې په سخته کې دې په کار راشي مړه دا خو وړه خبره وه. زه خیر به دې غواړم. امین امین الله هم خوشحاله کړي جي مننه جي. بابا تو بازار ته ځې نو ما یې جنډه او بیج راوړه. او بچي بازار ته ځم ستا بیج او جنډه ما ته یاد دي. بابا چې تا سره به پیسې یو که نه؟ او بچي ما سره پیسې شته تا له به بیج او جنډه خامخا راوړم ولې چې ته خو زما زوی مې او د زړه قطره مې او چې بیا ته 14 اګست منو نه کړې نور به څوک مناوي زوی نور به څوک مناوي.
والله یو دوه کې حیران یم ذهن مې کار نه کوي چې بټوه ما څه کړه په توره کله اول کور ته رنګ کوم چې ته کور پاتې شوي ني مذکر شاه ما سره بټوه جیب کې نشته دی ته کور وګوره چې ته کور خو رانه پاتې شوې نه ده لالا الله دې خیر وکړي زه اوس ته کوره بار یم ښه نو ما نه خو چې ته نور وخت کې بټوه ایره شوې م نه ده لالا هغې کې خو ستا ډېر قیمتي سامان و چېرته دنه پرېوتي ني مړه د شوده بچیه څنګه رانه پرېوته مړه ګډې وډې وې ما نه پرېوتې نه ده تا ته زما پته نه زه دونه راپروا خو نه یم که نه خو داسې معلومېږي دا بټوه ما نه چوکاګلې ده او لالا داسې هم کیدی شي بچي دقه مخامخ کور نه دی راځه چې یو ښکلې پیالې چای در باندې وڅښمه همداره ته ووایه د کور سره ما یو ګوت کوس کړ هغه دلته کې اوسېږي او ماما هغه زما پلار دی ولې ستاسو اساسه کار و ښه نو هغه ستا پلار دی هغه اکلم برغل دوکمار چې د ځان نه یې قصد ته ګوټ جوړ کړی دی ورشه پلار دې وګوره شابه غل ماما زما د پلار متعلق دا خبره مه کوه او واقع ده چې معذوره دی وګوره غل نه دی او معذوره خو ګرځي خو زمین د دوکه کولو دپاره او ته لا وې زما د پلار متعلق دا خبرې مه کوه زما نه به ټوپټه کړې ده ماما زما په پلار باندې د غلې الزام مه لګوه او خو وختي بازار ته سودا لتلی ها نو بازار ته سودا لتلی دی سودا به روړي خو هغه هم زما په پیسو باندې نو دوی به شرمېږي نه چې زما په پیسو باندې کور ته سودا روړي باران مو باندې خو غم مه کوه زه مې داسې پرېږدمه نه زه بیا خوښ شمه بچي دا څه کې ما تا سره څومره ښه وکړل او د هغې په باوجود هم تا زما له جیب نه بټور وکړله بټور وکړې ظالمه وجم دې بټور وکړه شابه بچي دا ته څه کې قسم په خدای کې څه غل یم قسم په خدای کې څه غل یم ښه نو ته غل نی او قصد د کونټې اغېشتې را د ګوډیانو پېښې کې بچي دا تا ما سره ډېر ظلم وکړو بچي په ما معذوره باندې رحم وکړه بچي زه غل نه یم بچي زه غل نه یم هلته کار دې ډېر ښه کار وکړو که نه غله ته لا ما ته وایې ته ما ماف که ویم خو د ماښامه پورې زما بټوه ما ته میلاو نه شوه نو دا یو خبره راته کومه چې پولیس په بیا زه ستا کور ته درولم یار اکراما د پیسو په لالچ کې رالم او ضرور نه مې ټوله بټوه راپټه کړه دا خو ښه خبره ده مذکر شاه ټولې پیسې ستا لاس له رالي اوې دې کې د ټینشن څه خبره ده یار اکراما ټینشن به ولې نه علمه زما د رور چې څونه قیمتي کاغذونه یا ټول په دې بټوه کې دي ښه نو په دې وجه ته په ټینشن کې اکراما زه په دې سوچ کې یم چې لالا ته مې سپا سپا الو یم مذکر شاه ځینې وخت کې به د خپلو دماغونه هم کار اخلي دماغونه داسې کار به وکړو چې د بټوې نه به پیسې والو او بټوه به یوسي او خپلې به یو سیټ ته کور کې وغورځي هغه ته به خپله بټوه میلو شي او ستا نوم به هم پکې رانه شي اکراما دا خبره یې صحیح ده همداسې کار به وکړم دا خو زما بټوه ده او زما په کور کې ما ته خپله بټوه میلاو شوه نو بیا دا معذوره ما څومره بې عزته کړو څومره مې وچېړو ځم چې د هغې معذوره نه معافي وغواړم ولې چې د زړه نه ما ته ازار ونه خیږي
بچي زه ته قسم خورم چې زه بې قصوره یم قسم په خدای چې زه بې قصوره یم بچي ما معاف کړه نه نه کاکا ته مانه معافي مه غواړه غلطي ټوله زما ده بچي زه خو نور سم نشم کولی تا لاسونه نیول چې دي دا زما په نصیب لیکلي دي او زه به نور څه وکړم بیا ما معاف کړه کاکا زه په خپلو کړو باندې ډېر ستومانه یم چې په ناپوهۍ کې ما په تا باندې دونه غټ الزام ولګو ولې چې زما بټوه پیدا شوه زه ستا نه معافي غواړم شکر دی بچي چې تا ته ستا بټوه میلاو شوه ولې چې هغه وخت کې خو تا زما په یو خبره هم یقین نه کوو خو بچي په دې یو خبره دې ډېر زیات خفه کړم چې تا د ماشوم زوی په مخ کې زه شرمنده کړم او کاکا ټیک ده ما نه ډېره غټه غلطي شوې ده ما نه چې څه سزا راکې نو زه ولاړ یم بچي زه به تاله څه سزا درکړم خو چې څونه تا د دې معذور د زړه سوځو نو الله دې تا له داسې سزاړو درکوي نه الله دې تا معاف کړي الله دې ستا ټول ګناهونه معاف کړي بچي کاکا چې تاسو زه معاف کړم نو انشاءالله ما به الله معاف کوي الله دې معاف کړه بچي آمین